سلام وخت مو بخیر مشترک له عزیز مارج سره سلام وخت مو بخیر ښاغلی مارج ښه راغلاست خپرونې ته ښاغلی مارج تاسې وینئ چې د یوې خوا د افغانستان د جګړه د طالبانو سره څه فکر کوئ که منفي اثر په افغانستان ولري مننه لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګورئ جګړه په معمول ډول په هر هېواد چې جګړه کوي ولاو که زورواکه هېواد یې لکه دا نن چې روسیه له اوکراین سره کوي او یا که امریکا عراق افغانستان کې جګړه کړې وه هر لوری د جګړې په تاوان کې عمومي خسارات کوي د هر ګولۍ چې استعمالیږي وسیز استعمالیږي لوجستیک البسه خوراک ضایعات د پرسونل دا په ټولو اقتصاد کې تاوان ده. اما ایران خو لومړی خو جګړه افغانستان سره نه کوي دوی د سخت او نرم یو سیاست ده یعنې په تونده لهجه باندې غواړي خپله خبره وکړي یا په نرم راځي بېرته هغه جبرانۍ مذاکرې او بخښنه او دا مسایل دوی اصلا غواړي چې فشار وارد کړي د 1950 کال تړون چې د موسی شفیق او د میر عباس وحده په منځ کې لاسلیک شوی ده 12 مادې لري غواړي چې 15مه ماده چې په ټولو اوبو افغانستان حاکمیت لري هغه مسله تجدید نظر کړي او داسې په 1801 کال کې په حق په نوم د جنرال هلته فیصله کړې چې دوی باید نهر نه جوړوي په 1905 کال کې چې بیا نو ګوډا سمیت جهیل مسله حل کړې وه ډېر خلاف غواړي ځکه دوی هلته نهر جوړ کړي دي په مجموعي توګه دا سیند چې ده 1155 کیلومتره له بابا غر نه تر دجې پورې ادامه لري بېرته ګورزرې نه راتاویږي توساګۍ ته توساګۍ نه بخره غونډې مارګو دښت نه توساګۍ ګورزرې ته هلته مسیر دوی بدل کړی ده زاهدانو کرمان ته ځي نهر یې جوړ کړي دي واټ پمپونه یې اوبه خرڅوي د کوهک په نوم یو برق بند جوړ کړی ده په نیمروز برق خرڅوي نو دا ټول پر ټول تال کې 20 کیلومتره په ایران کې ده چې بېرته راځي د اصولو په بنیاد په عقابه اخلي چې هلته تثبیت شوې ده چې 26 متره مکعب په فی ثانیه کې واخلي اندازه معلومه ده په دې راوړ کې چې 6 میلیارد او 550 میلیونه د کال اوبه تولید کې دوی به اخلي کم زیات بیا کم زیات کېږي دې لپاره غواړي دوی فشار وارد کړي په جګړه کې کېږي چې سعودي عربستان به تفاوت نه پاتې کېږي اسرائیل سره دوی مشکل دی هغه به تفاوت نه پاتې کېږي خانه راځي ملاتړ د افغانستان کوي امریکا یې کوي عراق هم دوی نه خفه ده په خپله دننه دوی ډېرې ستونزې لري ځوانان د اخوندي نظام نه غواړي سیستان او بلوچستان کې چې د خپله رئیسي دا خبره هم کوي د هغوی خوشحالۍ لپاره کوي که هغوی خلک ناراضه دي دوی سني مذهبه دوی نه پرېږدي او په ضمن کې دوی پرېږدي چې دوی چې هر څومره سپاه او کارتش ده هغه په ځان تلفات نه ورکوي اما افغانان چې دي دوی خو عقیدهيي اردو ده دوی خو بیا جګړه کوي په دغه لپاره دوی ډارېږي چې بیا دلته به داعش هم سره وجای شي او طالب هم شي بیا به لوی مشکل جوړ شي او جنګ به د سني او شیعه شي بیا په نړۍ کې سنیان هم زیات دي چین هم ته ډېره بریده ښه نه ده هند هم له هغه سره په ایران سره ښه نه ده ځکه هغه سره د آی پي آی قراردادونه ولغوه شوله او همداسې په تفاهم ایران سره وګوره ښه نه ده په ټوله کې پیږي او روسیه هم نه غواړي چې افغانستان د ایران د پالله خبر کړي یعنې مرکزي اسیا وګوري نو دا پیږي تاوان د ایران زیات ده ځکه دا وجه په اوله دوره کې د طالبانو چې دوی څو ډلې کې وکړلې په سرحدونو کې سره یوځای شول هغوی 2 لکه نفر 2.5 لکه راوستل ملا عمر هغه وخت کې 15 نفر ورته ودرماندوی داسې نه کړل 11 ډیپلوماتان یې مفدار کړ ټول ځل باندې غرض ونه کړ او تر اوسه پورې دا خبره چوپه شوه دوی تناو فشار غواړي چې وارد کړي قرارداد غواړي چې په بل ډول نور کومه مسله نشته او هغه انشاءالله چې نه کېږي او که جګړه ونه کړي ته دا د افغانستان په ګټه ځکه په ایران به خپل زور وویني دا اوس هم زور زیاتی کوي په مهاجرینو باندې ظلم کوي په کډوالو غیر خلاف د سټنډرډ توکي افغانستان ته راوړي په سرحدونو کې تمام ورځ معضلات مشکلات جوړوي او اوبه هم له سټنډرډ نه هغه 3 میلیارده چې ټاکل شوی د هغه نه زیات اخلي نو په دې کې تاوان به ډېر دوی ته رسېږي نه افغانستان ته او بل که بیا جنګ ونښلي خو بیا آبادي په لحاظ باندې دا واقعیت خو به د ایران ډېر آباد نسبت د افغانستان خو ټول غرونه دي بیا که دا ولې غرب ولې موږ به چې ولو بیا به ټولو ته ما وطن بیا ورانېږي سوداګري توکي او چارې په ټپه درېږي او خپل ایران خلک هم جنګ نه غواړي د جنګ طلبه خلک نه دي
او د موږ افغانان خو موږ خو ته 50 کاله په جنګ کې لوی سوي د ټول د پکتو صاحب د دوی تاریخ هم لري چې هغه د صفویانو غټ امپراتوري یو ځوان وسکرن الک شاه محمود هوتک ورته رنګ کړل او له منځه یې ورسې د 300 کاله امپراتوري وه هغه وخت هم داسې قوت برابر نه و دې خوا نه 40,000 عسکر قوه ورته جوړه کړل فراه کې حرکت یې وکړ هغې خوا شاه حسین صفوي تقریبا 80,000 مجهز پاټو په توپو په دې باندې قوه ورته ودروله په اول کې چې جنګ ونکړه تقریبا د صفوي لښکرو 8,000 افغانان له منځه یوړل تقریبا 14,000 نفر شاه محمود هوتک منډه کړله سر لښکر په حیث باندې ټول ویل چې بېغیرته کېږو به نه او که څوک جګړه نه کړي بنګړي دې واچي کور ته لاړ شي دوی غیرت راوتوېده په یوه حمله باندې دوی په لښکر یې مات کړه توپونه یې ترې واخیستله تقریبا تر کرمان او اصفهانه پورې هلته د دوی امپراتوري رنګ کړل او حکومت یې وکړ تر شاه شرف هوتک پورې دلته حکومت د افغانانو و په دې باندې دوی پوهېږي چې د همت او غیرت او دا شی د چا معلوم ده او د وسلې مشکل خو نه سره تقریبا د 80 میلیارډو وسله امریکا پرېښې ده په باګرام د جګ دا ټول ترمیم شوې ده الوتکې هم شته ښه کافي اندازه الوتکې شته ترمیم کړي دي بیا نو کوم پلمه هم نه جوړېږي چې الوتکه یې وایي که دوی کې بیا نور کسان هم ته الوتکه راکوي بیا نو څوک څه پکې دا دی موږ د کدي د هغوی ده نو په دې وخت کې دوی په دې باندې ټول مسله پوهېږي چې په دې شاته بیا نور لوبې هم شروع کېږي او ایران تاسې د خلکو سره درک دغه لپاره دوی جګړه نه کوي او هېڅ وخت به د افغانان له دوی نه ونه رسي او برعکس دغه جګړه ټوله د موږ په ګټه ده د په تاوان ده آخر مورد از این شده ما جناب احمد مسعود را داریم که رهبر جبهه مقاومت که خود را کوشش میکنه و ایران نزدیک اما طالبان مخالفت میکنه ما یک گروه فرصت طلب هستن با وقتش یعنی طول 40 ساله که برنامه جهاد تمام مجاهدین نتونه و تمامشان بسیار مردم پاک کمی بودن به نام مجاهد که واقعا عقیده‌ای برخواستن و جنگیدن علیه روسیه و اینوان متوقعی یا سیاسیونی بودن معلوم است رهبرشان پیش ریگن اند وقت داود خان رفته بودن داود خان دو وقت نه روس بود نه کمونیست بود در سال 1354 56 خود محمد شاه مسعود پنجشیر و لغمان حملات در 56 انجام داده بود یعنی یا دو وقت پیش ایسای پاکستان و امریکا بیا رفته بودن پروژه از وقت تطبیق کرد و بالاخره کاملا ما دیدیم که نه جهاد بود نه جنگای قدرت بود 75,000 کابلی را از بند برد سر سینه های خواره خود بریدن در سر مردم میخ زدن تجاوز یا کردن بیت المال یا چیز کردن اردو را از بند بردن اساسات افغانستان از بند بردن راکت پرانی کردن خانه را ویران کردن غیر از این چور و چپاول دیگه کار نبود بیت المال همش از بند بردن برنامه جهاد برنامه اسلام بعد از این از بلک آمدن به 20 سال دیدیم که غیر چور غصب دوزی فساد و سرمایه که کفر میداد که وطن تو جور کو یا مسمد در جیب دار قصرها ساختن و صغیر و یتیم و سوء تغذیه اطفال بر افغانستان گذاشتن یا معمولا معامله میکنن نه در قصه فکر خاک هستن نه در قصه غیرت هستن نه در قصه وطن هستن حالا میگه که ما افغان نیستیم حالا میگه که ما افغانستان نمیشناسیم همین جمهوریت همین فساد ازیا بودن یا فرار کردن اول عند دوره اول هم با استاد ربانی با کلاه فرار کرد این دفعه هم تمام اردو تمام ولایت‌ها تسلیم کرد با نام یک اشرف‌غنی درگمان داخله بازال هم یک اشرف‌غنی فراری در حالی که فرار وزیر دفاع بسم الله خان که سرلخکر و سپهسالار بود فرار کرد یا معمولا علیه خاک افغانستان از 100 سال است که یا به ضد وطن به ضد منافع میدی که همیشه در فکر تجزیه همیشه در فکر بربادی هیچ وقت وطن فکر نمیکنه که از خود است یعنی مثال زنده است که طرف ایران میره از ایران دفاع میکنه نزدیک که دیگه بی‌غیرتی کلان در وطن هیچ وقت نیست و ثبت تاریخ شد نسل این خاط متوجه شد که هیچ چنین عمل و هیچ چنین نظارات این انتهایی یعنی بی‌ظرفیتی انسان نشان میده یعنی ما مثلا مخالف طالب هستیم امثال ما بسیار مردم مخالف طالب است مخالف به فکرشان مخالف اعمالشان که مکتبای دختران را بسته کردن
خانم‌ها را به کار و به اشتغال زندگی اجتماعی نمیگذارن، کار پهل کار نمیتن، قانون اساسی ندارن، نظام جور نمیکنن، اداره دائمی را جور نمیکنن، مثلا سرپرست وزیران را گذاشتن، با جهان تعامل نمیکنه، اصول جهان نمیپذیرن، انتخابات و چیزا عقیده ندارن. ما مخالف هستیم، اما باز مسئله ملی افغانستان مطرح میشه. باز ما پیش هستیم که پشت طالب بریم. طالب میگه که جناب پشت ما بیا، ما میریم اول به خط اول، پشت ما بیا. یک روز افضل است، یک روز اجل است، هیچ کس راست نداره. وردیش به دست پروردگار است. اجل که بیاد خانه مادم کشته میده، جنگ هم بازو جنگی که به دفاع وطن شهید شو آدم هرچی کرده، تاریخ خوب، نام خوب و جنت خوب نخواد. بنان در اون صورت ما ببینیم اقتدار تمام اقوام خونشان به جوش آمده و صالح ایران و یا سر سای خود میکنه، ازبک است و تاجیک است و هزاره است و بلوچ و همگی پشتون یا باید اقتدار بیغیرت بود. طرفداری از ویل نمیگه تمام اونجا ماجین میذاره با هم افغانی پدر سوخته تشنا میتن، آتش دادن، درد دادن، یک گلاس آب برشان نمیدادن. بازیان میان اینجا به نام رهبر و به نام نجات افغانستان، به نام ترقی افغانستان صرف امتیاز میگیرن، دوزی میکنن، پس میره خارج، دیگه کار نداره. آخر ماره آیا طالبان دوام خواهد کرد؟ ورته ګورو نو حالات ته ګورو که چیرې دا رقم وضعیت دوام کوي چې ما یاد کړه دا ناخوالې مې یاد کړه که داسې غیر استاندارد معیاري حکومت د دنیا نه لرېتوب، خپل اتباعو ته حقوق نه ورکول، دا تنها حقوق نه ده چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي یا ښځې کار ته، دا خپله مسلکي تجربه داره خلک هم دوی وظیفې ته نه پرېږدي، اشتغال ته نه پرېږدي او د خلکو په اموراتو د ژوند په چارو کې او په عقیده او فکر او مذهب کې دوی لاس وهي او هغه شی چې شریعت ورته وایي چې کار اهل کار ته ورکړي، نجونو په هېڅ پرېږده دا د دوی خلاف یې کار کوي، دا بیا خو نه افغانان ته منلو وړ ده. زور خو به تر څه وخت دوام وکړي؟ یو کال، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله به ورین دوام وکړي. بیا که خپل افغانان قیام ونه کړي، خو ده نو شورای امنیت ملګرو ملتونو سازمان د 5م فصل د 40مې او 40مې مادې په بنیاد شورای امنیت د حق لري چې داخله وکړي، اول کې توصیه کوي، بیا تعزیرات او محدودیتونه او بندیزونه وضع کوي، بیا بالغ بیا خامخا نظامي حمله کوي چې نړۍ ته ګواښي، امنیت ته ګواښي، یو ناورین منځته کېږي او یا داسې د بشر حقوق ته پښو لاندې کېږي. ملګرو ملتونو سازمان د خپلې سایې د میتود له مخې نه 2022 کال کې د افغانستان 1.4 میلیونه نفوس ده، 1.4 میلیونه کې تقریبا دلته لا کېدای شي ښځې نجونې زیاتې لنډغان ده، دا خو تحقیق نه ده سوی، یعنې که بیا هم چې نیم کوشل یعنې 1 میلیونه نفوس ته چې هغه حق نه ورکول کېږي او 10 میلیونه خو نور دي چې هغوی ته د مسلک او د وظیفې حق نه ورکول کېږي. یو منصبدار د دشمن پارتي ویله د وطن په لپاره سوګند یاد کړی، هغه نن وظیفې نه برطرفه ده، په نوم دې چې تا قومندان خاین و، د تا رئیس جمهور خاین و، د تا وزیر دفاع خاین و، تا امیر خاین و، د څه ګناه خو عسکر ده، ته ورته قومنده کې کبر ورته قومنده کې د ناس اطیع الله اطیع رسول الله امر منکم د خپل اطاعت کې ولې سکه دا په دې شکل باندې تکلیف خلکو ته ورکول، ازیات ورکول، قانون راخله په غریب تطبیقوه، په زوراور بوسم زوراوران سمې تطبیقوه، دا خو بیا نو دوام کول سخت خبر ده. افغانان به را پاتېږي، ملګرو ملتونو سازمان به بالاخره دنیا هم را پاتېږي، ځکه دا رقم چې 58 اسلامي هیوادونه 58 اسلامي هیوادونه نړیوالو اصولو ته، کنوانسیونو ته، کنفرانسونو ته، نړیوالو تعاملو ته، نړیوالو قطعنامو ته، نړیوالو تړونونو ته احترام کوی شي، نو افغانستان ولې نشي کولی؟ افغانستان ولې بهرنۍ پالیسي د نړۍ په هکله د سیمې د ګاونډو په هکله نه لري؟ څه چلند سره کوي؟ دا نور هیوادونه چې خبره کوي مثلا ترهګر دي او دا او دا د وزارت خارجه ولې اسناد نه غواړي چې راسم ته رایه کوي، ولې موږ عزت دا خبره کوي؟ نو په دې ټوله کې دا مسایل چې ګورو د همدلته سوال پیدا کېږي چې بیا نړۍ د خپلو اصولو پر بنیاد او افغانان هم بالاخره د نارضایتي پر بنیاد دغه جمهوریت کې طالبان داسې کامیاب راغلل، خو ملت ورسره و، همدغه جمهوریت ملت مینې خوړلې، زورګویي یې کوله، لنډغري یې کوله، هوایي ډزو کې خلک وژله، د شهید په نوم به راووتله، کوڅه و بازار سړکو کې ملکي و نظامي ټول ویشتله، یو پارلمان وکیل به را روان و که ښځه او که نر سرنصب به پولیس به په څپېړو وهه په لاره کې به روان و.
د موټر پلیټ معلومه نه، د وسلې کارت معلومه، زور غصب کاوه، د خلکو حق اخیسته، په لویه لاره کې به غصب روان و، اختطاف به و، حتی تجاوزونه کېدله. نو همدغه اوس خلک ناراضه وو، کله چې طالب غږ پورته کړ ټول په طالب سره ولګېدل. نو اوس هم که چېرې طالب داسې خبرې دوام وکړي، که بله ډله راځي یا که ولاو که لکه 2001 کال ملګرو ملتونو سازمان کوم پرېکړه کوي امنیت شورا، یعنې د افغانانو ته وایي چې خیر راشي، زر راشي چې موږ ته نجات راکړي. د هغه لپاره طالب یو خبره زه وکړم چې طالبانو کې تقریبا 90% خلک څه چې همدا اوس وطن غواړي، دا اوس چې وطن ته ژمن دي، د خپل راتلونکي لپاره، خپل نسل ته د خپل حاکمیت د خپل قدرت لپاره کار غواړي. تاسو په نو خاصه کړی د سلماني د کارو کېږي مشکلات جوړي، چې هم طالب بدنامي، هم اسلام بدنامي، هم تحریک بدنامي، افغانستان بدنامي، خصوصا بیا پښتانه په دې کې ډېر بدنامي، ځکه اکثریت د دوی پښتانه دي. دلته ستونزه شته. دغه لپاره دغه ته باید پاک سپېڅلي د افغان بچیان طالبان باید متوجه شي او دوی لاس سره یو کړي، بالاخره دغه کړۍ راونیسي او دا کړۍ محوه کړي، لرې کړي تر هغسې یو معیاري ستندرد حکومت څنګه چې نور اسلامي هېوادونه نور ملکونه یې کوي، د دې ته ژمن شي او اساسي قانون منځته کړي. او دولتداري د افغانستان خو داسې نه چې اوس دولت راغی منځته، اوس دولت جوړ شو. دلته تقریبا دولتونه مختلف راغلي، امنیتي سیستم دلته و، امپراتوري سیستم دلته و، شاهي سیستم دلته و، شاهي مشروطه دلته و، شاهي مطلقه و، ان د امیر عبدالرحمن خان په وخت شاهي مطلق العنان دلته و، ریاست جمهوري دلته و، منشیګري ما د کومستان ته وکړه چې منشي بل تغیر سره هغه د طالبانو په کې امکان سول چې خلافت او داشه د بنا د سنت چې اوس له صفر جوړار سیستم هر څه ته موجود دی او موجود ستا تداوم ته به دوام کې افغانستان به ته شاته نه ورسې. بیا ګوره په نظامی او سیاسي کې کوو په حساب کې د امریکا ماته وخوړه، ځکه هغه هدف او مقاصد درلودل هغه ته د کامیاب نشو. جګړه هم وه، لیدلم چې همیشه جګړه متاسفانه جګړه په جنوب شرق جنوبګار کې ډېره وه، همدلته هم وه. په هر صورت باندې یعنې نظامي کوو خو امریکا راغله، هدف لاسته نه کړ، جنګ دوام وکړ، بېرته لاړه. او که په سیاسي لحاظ باندې وایو خو بیا نو امریکا د یو مصوبې د امنیت شورا پر بنیاد راغلی وه، بېرته دوی تړون پر بنیاد ووتله. نو دا چې موږ ګورو دغه جګړې ټولې په افغانستان کې چې دا پردۍ جګړې دي، نیابتي جګړې دي، د شرق او غرب رقابتونه دي، ګټې د نورو دي، ګټې پکې نور کوي، ګاونډیان ګټې پکې کوي، د سیمې هېوادونه ګټې پکې کوي، د نړۍ هېوادونه ګټې پکې کوي. موږ د فرانسې راپور ولیده د پارلمان چې 2 کاله مخکې ویلې وای 14 هېوادونه پیاوړي شول، بورکینا فاسو تر 8مه ورځ د افغانستان په جګړه کې او تقریبا نه پوهېږم 24 مملکت ویلې چې دوی خپل مشکلات حل کړل په همدې جګړې پر بنیاد باندې، اقتصادي او که سیاسي و هغې کې په هغې معاملې سره وکړلې. ان کاناډا یې هغه که امریکا سره کوم معامله وکړه، مانا موږ قرباني وکړه، تباه شولو، برباد شولو، کونډې زیاتې شوې، یتیمان زیات شول، معیوبین زیات شول، صغیران زیات شول، وطن ترقي ونه کړله، بې تعلیمي، خرابي، هر څه موږ ته راکړل. نړۍ ګټه وکړه، همسایګانو ګټه وکړه، روس شول، زموږ په بې ثباتۍ کې دې ګټه وکړله. نو بنا دا جګړې څه وي؟ جګړې د نورو په ګټه وي، د نورو په لمسون دي. خپل تعلیم څټې رالېږل یا په واک کې ناست و یا به په صفوفو کې و، که شکل نه او شکل پردۍ ګټو ته فایده رسوله. نو بنا که اوس وایي جمهوریت همدوی له بنه جوړ کړ، همدوی بېرته ړنګ کړ، طالب هم همدوی راپورته کړ، همدوی چلوي، همدوی به ړنګوي، ځکه دا پیسې خو نه د افغانستان دي، دا اوس 40 میلیونه راځي په بالره او په دې شاته نور هم راوایي، تقریبا 200 میلیونه پر هفته کې چې راسي، په میاشت کې راسي، دا خو ډېرې پیسې دي. دا ولې ورکول کېږي؟ که ته دښمني لرې او ماته دې ورکړې، دا 40 میلیونه ولې ته راکړې؟ نو بنا جګړه پردۍ ده، ګټه د پردیو ده، معاملې پردۍ دي، راولي او نسپهیي او بېرته ایسته کوي. افغانستان نه مرمۍ لري، نه تیارې تولید لري، نه د توپو هغه لري، نه یې وس لري، نه روغنیات لري، نه تنخوا لري، نه ډوډۍ ورته لري. نو تاسو وایئ دا له کومه کې دا 5.5 زره الله زره دا ایشان له کوم ځای راځي؟ شمال کې د پوله کې جبجه کېږي.
لاسونه څوک ورکوي، د هلیکوپټر څوک ورکوي، او د مجهز وسلې او د لوجستیک او خوراک او البسه او روغنیات څوک ورکوي. د طالبانو شکل جګړه د چا نه کړ. د مجاهدینو دغه څو کله جګړې وکړې او کورنۍ جګړې او بهرنۍ جګړې دا وسیله کومه کولې. که امیر ژور فکر وکړي جګړه پردیو ګټو قرباني، متاسفانه چې افغانانو قرباني دي او افغانان هم داسې خاموش پراته دي، بې اتفاقه جوړ کړي سته پښتون یې ته تاجک یې، زه ازبک یم، زه فلانه یم، زه فلاني سمت یم، ته فلاني سمت یې. خو دا خپل منځ کې مصرفه کړي دي. هماغه مفسدین راځي حکومت پرې کوي. نوش جانې دلته اوس موږ باید ووایو چې موږ نه امریکا نه غرب نه روس نه ګاونډیان نه پاکستان نه ایران هېڅوک باید ملامت نه وي. د خپلو ګټو دپاره، د خپل ملي ګټو دپاره، د خپل پروګرام دپاره ښه کامیاب روان دي خپلو ګټو ته. بل وطن کې مداخلې کې جنګ اچولی ده، د میدان د جنګ بلې خوا جوړ کړی، خپله ګټه پکې کوي. سیاست کې کامیاب دي، فکر کې کامیاب دي. دا وایي چې نوش جان ملامت موږ یو، ناپوهه موږ یو، موږ نه پوهېږو چې هر څوک استعمالي. بیا عقل انسان، ناپوهه ملت، ناپوهه دولت استعمالي. دا بدونه د خارجیانو لاس ده. کله چې وایي خارجیان لاس ده، معنی یې دا ده چې یعنې بې کفایته بې ظرفیته موږ یو. هر رهبر د افغانستان چې وایي چې خارجیانو لاس ده یا داسې خارجي است، دا نه پوه چې دره پورته بل غلام بې کفایته انسان نشته. دومره ضعیف انسان ده چې ده ته ډور ورکوي او دی د رقاصه ګډېږي، بیا وایي چې د خارجیانو لاس ده. نو ته چې دلته زمامدار او سیاستمدار یې چې په تا باندې لاس وایسي، ته ولې په بل چا لاس نشې وهلی؟ دا نه بیا نه بې انتهایی تا چی حقا یا کامیاب میشن و چی خواد کردن تا حال خود 22 ماه میگذارن، هنوز بیشتر با سیستم نظام امامزایی تا حال کار نکردن و اجرات هم صورت نگرفتن. وعده میتن طابق وعدهشان بینه. اگر یا جز از پروژه های بیرونی نباشن و طبعا به دولت سیستم های دولت بلد هستن، دولت دایر هر کس بلد هست. اگر نیستن مشاورین و کارفهم در افغانستان هست، از او مشوره بگیرن، دولت مستحکم با استاندارد بلندی را بسازن، به خاطر خود، به خاطر بقای خود، به خاطر افغانستان. و اگر یا جزء از پروژه باشه، خود میبینه که در اول می سازمان ملل متحد جلسه اول خود مقدماتی خود انجام داد. آقای آنتونی گوترش گفت که جلسات دیگه ادامه داره، بالاخره و یک فیصله خواهد کردن. از جبهات مقاومت حمایت میکنید؟ جبهه دیگه وجود نداره، خب با نام است دیگه. نه جنگ چریکی وجود داره، نه جنگ جبهه وجود داره، نه سالا داره، نه دیگه داره. در اروپا و در اینجا میشن یک چند 10-15 نفر جمع میکنن، برای کنفرانس ایران پولش هم یهودا میتن. بنام از این خود جبهه نیست. جبهه خود نیست. جبهه خود نظم داره، قمانده داره، پرسنل داره، آمرشان به داخل جبهه باشه. این خود نیست که واوجد در جیم و در سینما و در چکرهای خود باشه، چند نفر محدود به نام تشکیلات ساختن، پیسه میگیره و عیشی کرده میره، 2 نفر رو در کشتن میتن. این را خود ما جبهه گفتن میتن. ما چی مایه کنیم؟ با چی مایه کنیم؟ یا خود از ایران مایه میکنیم یا خود افغان نمیگن. هیچ وقت نگفتم ما افغان نه سنی را قبول داشتن، نه بیرق قبول داشتن، نه دارن. آقای جای پاکستان یک کشور دوست است برای افغانستان در شرایط کنونی؟ هیچ کشور دشمن نیست و هیچ کشور دوست نیست. هر کشور منافع خود در نظر میگیره، پالیسی سیاست خود پیش میبره. ما اگه بتانیم جانب مقابل قناعت بتیم، همراهش معامله کنیم، منفعت او را منفعت خود در نظر بگیریم، پالیسی و استراتژی و مکانیزم بسازیم، استفاده کرده میتونیم از تمام فرصت‌ها. افغانستان همه چیز فرصت است. یکی میگه که توریسم است، هر کس که داد این فرصت است برای پیش بیشونه بگه من معامله میکنم، این شرط مسیب پول است برای ما بده. ترانزیت خودش یک جغرافیا، خودش یک فرصت است. جنگ خودش یک فرصت است. اگه مدیریت شود همه چیز درست است. هیچ کشور دشمن نیست، هیچ کشور دوست نیست. هر کس مطابق منافع خود کار میکنه. همراه پاکستان اگه قناع داده شود که مشترکاً کار شود، چون ما مشترکاً برنامه نداریم، پالیسی و پروگرام نداریم. ما نمیتونیم مثلا از با چیزی بگیریم و چیزی بتیم. حتی با ترانزیت از او امنیت داد نمیتونیم. یک خط ریل نداریم که مثلا کل افغانستان ریل ارتوا کنه. در اون صورت خوب کشورهای دیگه با ما احتیاج ضرورت ندارن. و ما نه کدام مدیریت کردیم سالم، نه نظام سازی کردیم، نه غیر جنگ کشتن و بی‌اتفاقی و غیر از این کدام کار نداریم. غیر که چند دوز فاسد و مفسد و غاصب بیا حکومت کنه و بر ازوار چک کنیم و زنده باد و مرده باد صدا کنیم و پس هم بره هنوز هم پشت ازوار گرفته باشیم و هنوز هم میگیم که ولا مجاهد بسیار قوی بود، ولا رهبر بسیار قوی بود،
ولا فلانی و بریم مطالعه کنیم غیر دوزی و غیر فساد هیچ چیزی وانه کردن ندارن خصوصا در 44 سال اخیر همه آمدن کشتن کمونیست آمد ملت کشت مجاهد آمد ملت کشت طالب آمد ملت کشت کیست که برش بگوید بانه است که پاکستان فلانی بهترین دوستان همسایه ماست بگیرن همراهش معامله کنن بهترین دوستان تمام جهان همراهش معامله کنن که پیغام در آخر خبرونه که خبر معرج آخری پیام داد است افغانان به دوکیار سینور دوست دښمن و پیژني خپل ګټو تاوان و پیژني لاس سره یو کی ملي ګټو ته ژمن سي ملي ګټې په انفرادي ګټو تاثیر لري طالبان هیله کوم که رښتیا غواړي حکومتداري زمونداري وکړي له ملت نه تکیه وکړي له مسلکي پوه کسانو سره هر څه له ملت سره شریکه موازین دي حکومتداري ته درناوی وکړي موازین دي نړیوال ته درناوی وکړي تر هغه چې انزوا هم خلاص شي کورنۍ او بهرنۍ مشکلات خلاصه کړي ان شاء الله افغانستان د افغانانو د کبه ترقی وکړي که افغانان استعداد لري ډېر ضرب جوړ کې په 15 کالو کې به سیال په سیمه کې به سیال نه پورته وي وهم که چې په 16 کالو کې باید مفسدین و افغانستان څومره رشد وکړي دا که مفسدین نه وي غله نه وي پاخله کې په 15 کالو کې افغانستان به ډېر پیاوړی هېواد جوړ شي ډېره مننه او خو تاسو